زما د سادګۍ لوی ثبوت نور څه دی چې د وختونو د کاریزو نه مې د خپلې بې وسایلو پټه ستا تر محله بچ راوړه او په پولیس کې غوټه د ژوند د امید مې په تا غوندې د ځانه هم زیات بې وسه او بې اختیاره تن سپارښتنه کوله زما د سادګۍ انتها ته ګوره چې سرابونو پسې مې دومره مزل کولو کاش چې ما ته دا یاد و چې زه د هغې هوا لور یم څوک چې دا دنیا لا تروسه د شجرې ممنوع سره منسوب کوي کاش ما ته یاد و چې د ادمزادو لیکلي تاریخ کې زه د دوکې مکر او فریب دویم نوم یم زما حیثیت دوی په خیال د یوې چترې نه هم لاندې کاش زه خبروم چې او بیا د هغې د اوښکو ورخونه داسې وشلېدل لکه چې ویرجین دې آبادۍ ته راختو کې وي او د یوې لویې خطرې امکان وي د عروج دغې حال ته اسمان هم زړه ټینګ نه کړو او د آسو د شپې په سینه خور اور را پرېوتو د باران دا شېبې لا اذیتناکې وې ولې چې عروج یې د ماضي هغې تودې غېږې ته وسپارل چېرته نه چې هغې ته د مستقبل د جنت احساس ورکړی شوی و د باران د شېبو شور هغه د خیال په نیلي د خپل پوهنتون هماغې بس سټاپ ته ورسوله Excuse me. تاسو که تل غواړئ نو راځئ زه به مو ډراپ کړم ولې چې د دې باران د ودرېدو هېڅ پته نه لګي مریال د عروج سره په یو ډپارټمنټ کې زده کړه کوله خو د دواړو ترمنځ د تکلف تنبې پرېوتې نه وې نه جي تینکس عروج ځواب ورکړ خو هغه ته د هغې جواب محض یو ست ښکاره شو او بیا د مسلسل اصرار نه پس چې پوه شو نو د ګاډي شیشه یې وخېجوله او روان شو په بل سبا د کانفرنس هال مخې ته برنډه کې د بریال لخوا سلام د هغې دپاره د یو اتفاق نه کم نه ځکه اخیستل یې هغې خپل اخلاقي فرض ګڼي خو بیا په دغه هفته کې پرله پسې 3-4 ځله هغې سره د خبرو کولو بهانې لټولو د بریال متعلق د هغې د شک سترګې رڼې کړې څومره د درنې او مهذبه کورنۍ ښکاري بیا هم داسې حرکتونه زه د یوې غریبې کورنۍ جینۍ چې د مور پلار د امیدونو سترګې په ما خوږې دي څومره په کړکېچونو حالاتو کې زما مور پلار زما د تعلیم اخراجاتو دي او د هلکان نه ګمان د ایمان زیان دی د بریال کړو وړه دا تاثر نه ورکوي چې د یو غلط انسان سره تشبیه ورکم دغه سوچونو کې هغه د کلاس اغستو نه پس په پڼو راکوزېده هغې سره که یو خوا د خپلې لوپټې غم و نو بل خوا د هغې په سینه کې زړه هم نه وښی و خو خپل سماجي حیثیت د هغې د هر ارمان په مرۍ غلی و دا وخت هم راغلو چې د بریال څېره د عروج زړه او ذهن سره اشنا شوه او اخر د زړه پورې تنبیه د بریال د هنر سیلې سم د چوڼو ویستې ورځ پسې ورځ فاصلې ختمېدې او اخر دواړه دومره د نزدېکت ښکار شو چې د پوهنتون نه خپلو کورونو ته تګ به هم ورته د بلا خولې ته ننوتل ښکارېده د بغاوت د دې اخیستي قدم نه
هغه خپل انساني جذبو ورستو کېدو ته یوې لازله هم نه پرېښوده خو د سپېڅلې مینې په ګستاخۍ خپل نفس او د بریال ترغیب که هر څو ځله مجبوره کړې هم وه هر ځل د احساس مخې ته دیوال وهلی و چې خدای مکه د بریال زړه کې دا رانشي چې دا جنۍ جوړ داسې ده هغه د خپل معیار غورځېدلې نه وه خو د ګل د پاڼو خوشبویانې به یې کله ناکله په مست موسم کې په بریال مهربانې کېدلې د ځوانۍ تندې به یې د لیونتوب په دریاب کې د ژوند د کښتۍ بادبان له حرکت ورکولو ولې ځینې خبرې داسې وې چې هغې دپاره تر واده انتظار کول مجبوري نه بلکې د وجود شرط و بریال نور به څومره وخت اخلي خپل مور پلار سره زما د رشتې خبره وکړه او کوم بس بریال جواب ورکړ ولې څه سوچونه کوې خیر خدای کنه وروج د ویرې شان ډک غږ کې وویل نه هیڅ نه کلاس قضا کېږي زه چې ځو او بیا دواړه د پوهنتون د کینټین ټیبل ته د پرتو کرسونه پاسېدل وروج چې د کله راسې د رشتې خبره راغسته و نو بریال دغه شان په سوچونو سر شوی و او پریشانه ولیدې شو د هغې محسوس کړي و خو که چېرې هغې به تپوس کولو جواب به همدغه و چې نه هیڅ پریشاني نشته دا فیصله وروج ته هم ګرانه وه چې آخر وجه څه کېدی شي او یو سهار چې بریال پوهنتون ته راغلو نو په سترګو کې یې د هغې خوشحالۍ زیرې وروج له راوړه د څه په ارمان به چې وروج هر وخت خپل غوږونه بریال ته تکیه کړي تا به ما نه تپوس کولو که نه چې ته ولې پریشانه او سوچونه دي تا به وی که نه چې خپل مور او پلار سره زما د رشتې خبره وکړه او زر وایه څه وشو وروج د بریال خبره په هیبت کې پرېکه او تر شان یې ووې زر وایه پلیز ما مور سره خبره کړې وه هغې چې زما پلار ته زما له خولې خبره ورسوله نو څه سسپنس پکې مه ساته پلیز صفا حال ووایه بریال په ډک ډک وخندل ویې هیڅ نه بس پلار مې نارضا و خو بېګا یې ومنله او ستاسو د کور پته یې رانه واخیسته ویې چې هم نن به دې ورکره مور بوزم د وروج د خوشحالۍ انتها د هغې سترګو کې د اوښکو نه څرګنده لګېدی شوه ورځ کله تېرېده هغه بس اوس د دې خبرې د اورېدو په انتظار و چې کور ته رسېدو سره د خپلې مور د خولې دا خبره واوري چې لحظه نن اوږدېده خو بیا هم تر کومې د پوهنتون نه وروج د کور په لور روانه شوه د زړه د خوشحالۍ کیسې لار په لار قدمونو لاندې ځمکې ته اورولې چې اخر د خپل کور په دروازه ورننوته دا دې راغله دا ستا هغه لور ده چې د غریب پلار پټکې یې خاورو سره خاورې کړ پلار یې په سوختجن او ژړوني اواز د وروج مور مخاطب که او بیا یې وروج ته مخ راواړو و ظالمې ته خو ما د غټو خلکو ځای ته په دې ورکه غریبۍ کې تعلیم دپاره لېږلی وې د دې لپاره خو نه چې ته هلته د غټو خلکو بچي د تعلیم وباسې او زما بېعزتي پې وکړې د وروج په خپو کې ځمکه پاتې نه شوه او ګونۍ یې زیړ وتښتېده د نن نه پس تا سبق بند او مور سره به د کور کارونه کوي پلار یې د دې خبرې نه پس د کور دروازه غوسه کې خلاصه که او بهر ووتو وروج د مور غېږ اساکه او د ورید غم د دړده په اوښکو سترګو یې غېږ کې خوره پرېوته لورې ستا نه د خپل مور پلار د غریبۍ پیغور څنګه هېرو د بنګلو د خاوندانو د کاڼو زړونو نه اوبه چا ایستي دي چې تا دومره غټ قدم اخیستو لورې ته نور دغه خوبونه مه وینه ته د هغوی نظر کې یو مکاره
او بچلنه د غریب کورنۍ جنې چې دغه غټانو زوی د تعلیم نه وباسلې دی لورې تا وې کنه او بیا وروچ په چپ خپل د کوټې په لور خپل اوخ کې خپل کټ ته یو د مزید دغه اذیتناکي کیسې نه د اسمان د تندر आवाज هغه بیرته راستون کا او څه شی په پس د خپل ارمان سلی سره غاړه غټې د استراب په غیږ کې ود شو